همدا اوس مو په سوشل میډیا باندې یو ویډیو ولیدله چې یو جینۍ پکې خپلې جامې وباسي. دا کار یې ولې کړی دی؟ کله چې تاسو دا ویډیو وګورئ تاسو ته به اندازه وشي چې دا جینۍ څوک ده او ولې داسې کار کړی دی او خپل یار ته نه څه ډیمانډ او غوښتنه کوله. نن یې در سره دلته شریکوم، موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو او درنو دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو سره دغه ویډیو هم شریکوم. قدرمنو او درنو دوستانو، هسې خو که موږ وګورو نو په سوشل میډیا باندې بې شرمي ښه ډېره شروع ده، خو په ټیک ټاک، سنیک ایپ او لایکی باندې چې کومه بې شرمي شروع شوې ده چې د با حیا کورونو جینکۍ یې هم بې حیا کړي. خو په دې کې د ټولو نه زیاته ګناه د داسې خلکو مور پلار ته ده چې خپلو بچو له موبایلونه ورکړي دي او دا چیک بیلنس پې نه ساتي چې لور یې څه کارونه کوي یا یې زوی څه کارونه کوي او د موبایل استعمال په کومه طریقه کوي. خو چې کله داسې شرم کور ته راورسي نو بیا د هغوی عقل سر ته راشي. پکار ده چې په خپلو بچو باندې مکمل نظر وساتل شي. درنو دوستانو، دا واقعه هم ډېره دردونکې ده، ډېره افسوسناکه ده، خو د دې خلکو نه اوس اوبه له ورخه تېرې شوي دي ځکه چې ویډیو ته په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده او ډېر زیات خلک یې ګوري، یو بل ته یې لیږي رالیږي. نو دا څومره د شرم خبره ده که د دوی په چم ګاونډ کې څوک دا ویډیو وګوري نو یقینا چې انتهایی د شرم نه ډک کار دی. الله تعالی دې داسې خلکو ته هدایت ور په برخه کړي. درنو دوستانو، ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې د پښتو پوسټ چینل د ویډیو را سره تر اخره وکتله. بیا هم ډېره مننه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.